تاسو دا ویډیو وګورئ بیا په موږ وروسته یو څو خبرې کوو. راځئ دا ویډیو ګورو. قدرتی شوی ګلونه ښایسته افغانستان، ښایسته افغانستان، خدایه تل لري ودان دا د ګلو ګلستان، خدایه تل لري ودان دا د ګلو ګلستان، ښایسته افغانستان، ښایسته افغانستان، ښایسته افغانستان، ډولۍ د امن ورته راوړه ښایسته افغانستان، ښایسته افغانستان. ستا نوم څه شی دی؟ هېڅ. او ستا نوم چیرې؟ ستا نوم چیرې؟ افغانستان، خدایه ستا در کې مو نیولې د لاسونه ښایسته افغانستان، ښایسته افغانستان. ما ته وګوره ستا نوم چیرې؟ نه نه مه وباسه مه وباسه هغه مه وباسه. ستا واده دی واده ښه؟ واده دی واده ستاسو دواړو واده دی مه کوه. ما ته غوږ شه ما ته غوږ شه دغه ته واچوم ده ته یې واچومه. ښایسته افغانستان، ښایسته افغانستان. د جوب دې دلته اچولی دی جبې جې ته اچولی دی خوندي ځای کې جب دی پټ که ښه چاته ورنه کړي ښه. ستا واده دی واده به کې واده به کټ کې کښېنې سړي واده دی کټ کې کښېنوي کټ خو ورته راوړي رښتیا زورېدلې ولسونه ښایسته افغانستان، رښتیا وایي چې واده والا سړي په زړه کسب کېدی. خدایه تل لري ودان دا د ګلو ګلستان، خدایه تل لري ودان دا د ګلو ګلستان، ښایسته اصلي شاو لري څرنګې ناست وي کټ کې مې کېنوئ رښتیا اوس شاو شو رښتیا ټولو ملګرو رغب دی خوراک کوي دا دی ګره کټ کې مې کېنولې صحیح ده. بس راغلي یو مسجد ته او صحیح اوبو بمبه افتتاح کوو خو دا هم بهتره وګڼله د انسانیت خدمت او په ضمن کې د الله تعالی کور 2 صدقې افتتاح کوو د قرآن پاک په تلاوت یې کوو خو اول د دې معذورو پر ما حق لاړو صحیح ده صحیح اجازه ده دا لاړو صحیح ده. ویور دا ویډیو تاسو وکتله د اتا یو ځای ته تللی و د افتتاح دپاره. هلته د یو هلک سره میلاو شو د غریب هلک سره میلاو شو یو ملنګ انسان سره میلاو شو. نو په کومه طریقه ورسره میلاو شو تاسو به د ویډیو کې وکتل چې ډېره ښه رویې ورسره وکړله. زما درخواست دلته تاسو ته دا دی تاسو چې هم کله داسې ځای ته لاړ شئ او داسې انسانانو سره میلاو شئ نو کم از کم د هغوی پسې مسخرې مه کوئ، هغوی پسې دغه مه کوئ څوک ورته پټاخۍ ویولي څوک ورته څه کوي څوک ورسره پرینکونه کوي. داسې معذوره خلکو سره د معذورو خلکو تل سپورټ کوئ، هغوی سپورټ کوئ، د هغوی چې څه ضرورت وي هغه ضرورتو له ورکوئ. دا زما یو ورکوټی شان میسج تاسو ته. السلام علیکم ورحمت الله.